ټولو ټولنه شکریا ادا کوم. مشرانو خبره یې وکړې خو دا به ووایو که رسه کومه جرګه شوې د جرګې نه بعد بیا لږ خپل ریزلټ هم چیک کړو که نه څه میشتیو کې واقعه وشوه علیخیله ته ورغلی په علیخیلو چې ډبري چې واقعه وشوه میشتي ته ورغلی یا په هغه میرغاړه چې واقعه وشوه بیا شیخانه ته ورغلی په کوواړ کې واقعه وشوه د ناستو سپین ږیرو مشرانو چې یې په خورې خورې څه اورګزي سره زیاتی وشو ته ورغلی هغه سړي سره شانه به شانه ودار یې بیا دا دوره جرګې چې لوري په غلجو چې قسنګله جي سره ناست کې پرتلی و دې ځنه خبرې ګون د سامې موضوع کې د جرګه کو د چپري پیرسخیلو چې کله جرګه کو د ډبوري چې دغه خلک کله جرګه کوم غلجو چې کله دا جرګه کوم د خلک بل څوم پاسه امن دي سره نارځي اکواټر ویلو اکواټر د لاسه د مو معاملات ولا خرابه کړي ریاره څه یو سړی اورګزی نه وي کنه غدا اورګزی نه ماما خلیدا څه خو نیمه پر ولا نو سینیم لور ولا نو سی اپر ولا رسی لور ته جواب ورکی لور ولا رسی اپر ته جواب ورکی ته دا غام در سره شتاري دا خبره وکړه چې سب زیره د تاسو بچی د تاسو یارونه مو حکومت ته بخلی ریاره یو لا ګروپي نوم ورسې ورکون د طالبانو ولا چا بچی د کورونا ورسې پیسې ورکوم مړي دا چا واس کې نری کون سړی په خپل حیا دنیا باندې نه خبر کیږي خو لو پرون دی لور دی خدای والی رته سامي خدای وې مې حیا دنیا نه خلاص کوم کومه خبره مفتي صاحب کوله دې ځای ته سمو د پاسونی نیو رغلی دي تیراته لاس کولم خځو خیرتونه ټول کو لاس کولم کیم کې زکاتونه ټیر کو خلکو ته پیغورونه رکولو نن د 2 روپیو سړی را پسې مو په کوواډ کې مړي نن سړی رسي مو په غ باندې لیار باندې په فیروز خیل یا په مشتي شهان د ټوله ورغزي وبلن لیار دی زه دوره ورغزي کمزور بیا من لګه سوا وحستا دغه د خلکو مقابله شوم هر سړی هم خپل حق پر خستن وکړ دغه خلکو ته جواب شو و سره د بیا یې سوزه ارمی راوستل یې اپریشن د کی او ټیک ټاکی د کی خو صرف بنا دا جوړه کړی یې څه لارډ شاه طالب سره چینه طالب سره مذاکرات وکړه طالب وباسه نو طالب مو نه راوستل طالب چور راوستل هغه دی وباسي طالب خو مو 2008 کې د علاقې ویلولې و 15 کاله ته وخله و بیا کونځنه راغله مرغی خو نه وڅ په اسمان باندې راغله خو دغه چیک پوسټونه ورته ران کو رار وسته اوس بیا یې قدم طالبان منزوري ده ته د مو سره د طالب خلاف توپاک را واخله په 2008 کې په ټول پاکستان کې طالب خلاف توپاک او رغزي راخسته ور سره و جنگي دوم 1500 کسان شهیدان شو لیار رباده باند کې زخمیان مو په غلجو کې شهیدان شو زخمیان مو په کورونو کې شهیدان شو دغه حکومت لیار نه راغوله نن زه د طالب خلاف توپاک را واخله بیا ماته یاره ته ما سره اپریشن کې عوامي سا واخله درېمه مطالبار مداري ما سره اپریشن وکړه نو تا ته ما بچي ويرونه تر زمون درکړي ریګنه پتنخوانه باندې اف سی کې پولیس کې آرمي کې هغه باندې اپریشن وکړه اپریشن هرمات سپینګریو کار نه ریګنه دار ډپارټمنټ خپل کور وي بیا یې څنګه هغه خبره نه وي اخیری کوم مقصد یې سره بیا وسه زه څنګه وځم ما 14 کاله متسی 13 کا 14 کاله ما خیرتونه ټول کو دار په دار شوم زه وسم داسې په اسانه نه خو دې جرګې کې مشرانو ټول حساب واخلو د بیل د کسنګل چې خبره نه ده مجبور نه راځي غزه کې فیصله وکړي چې یو مور وسنیو طالب سره جنگ کو څه کومه وجه کسنګل چې هغه خبره ورته صفا وکړه څه سبا دا کوم ونی څه تاسو د علاقې والی ویلا ولا کوزه نه خبرې نه کیږي زدا تاسو ته الور ولا مشرانو نام کوم څه مو ورګزیوم څه فیروز خیلو چاو چې کشمیر د برریلی وسی کنه او څه ډبری د برنه وسی د نه کیلا کوم زدا کیلا خل جو ولا او ډبری ولا مشرانو اپر نام کوم څه بل اورې په اندارې کې احتجاج وو کسانی وشتي وو او غدا پر تو په غلجو کې او په ډبری کې د کشمیر ریلی کې او هغه کسانو ته نه ورسي دا اتفاق تا نه ننګ دی تو خو به صرف یې مشتری شیخان دی علی خیل دی او ورګزې څه شه ته څو پر ورګزې نه وشوي ته دا سوچ ما کې دا وسلو ور پامان دی اندا چې مو علی خیل مل خیل یلو سم موضوع کې متسنشتو ورو دا وایرس بیماری در چیرې الله پاک ته دغه اپر ولا لور ولا ټول په امان کې وساتي خو کس امید ده چې مو لکه نه یو میاشت نیم ورک شو مو یې شکر دی لوړو میاشت نه بعد بیا راغلو دا بیا درسي دا وایرس دی دا څه اوس اپر اپریشن چلو شي دغه بل لیر چي داري خو لور درسي کنه څه د لور چلو شي اپر د سنټر ته ورسي د سنټر چلو شي اسمه لزیده ورسي خو راشه بنیادی خبره وکړو خو ته شپ کې طالب بمومړي طالب د مو 200 مت مړه کې خو په بغراتوب د کیمپونو کې مړه نشو هغه به ساتي ته رواني مات هغه ورې زیات دي څه خلکو بیلو سره څو متخوزي کیمپ ته چکر ته څوم د مو خیا ولا خلکو تماشا کوله هغه تماشې ته کومه تیاری تو خو مړی کوټر غن خسته څه کار ته پورته پرېږده یک کوټر 50 کاله چې ته نه د اوس نسی لور شچ پری پیرسخیل کې جوړ کا پاس هغه کې سامي موضوع کې جوړ کا په ډیره ته نه به عزت کېږي خپل اورګزیر دې به عزت کېږي بدی څه کلر حج جوړ کې په کیمپونو کې نو سوي او بالکل درته د کیمپ تیاری کړی لري زوک ما ته یم سوورا زدا مشران ته ما سره ودارګه خو ته شي بکې مړیم بګنه دی پر اورګزي سره زیاتې شلو شو څه څلور کسونی وښتو دوا ور کې مړ شو دوا زخمیون دي بیګي ور باندې دمکی سره نور دکانونه باد کو دورر مو کمزوري دا ملوکه چې خبره وکړه مو جمعې پر د لیاره ټایم ور کړل درې ماتي ز ممسو ته ورغلو لمن مو ورته ونه سوال مو وک مو د لیاره تا کولاوکا
بې عزته شوم بې عزته کېږم ښځې وړکي هم بدل روان دي خو ما خبره ته غوږ نه زه مسونه ګیله نه کوم زه هغه ډي سي نه کمیشنر نه هغه ډي پي او نه ګیله کوم چې کله د دې په خلاف ما نیمه ګنټه روډ په اورکزو فیروزخیلو کې بند کړه په ما اف آی آر وشوې و څلورم هم درېمه میاشت په هغې اف آی آر نه کېږي بل طرف نه طالب راغلی ما نه ټیکال هم خلي ما نه کمیشن یې خلي بله ورځ یې 3 کسان اوچات کړو چا نه 10 لکه چا نه 15 چا نه 60 لکه روپۍ یې واخیستې کوم د قوم تپوس کړی هر سړی ونه ښه خبره ځان ته غلی کړ او دغو پیسو باندې موږ ما ته ویل چې خلاص څنګه کسان یې د مو وړي چې څه ورسره خپله خبره وکړو خو څه خپله خبره وکړه په پیسو راخلاص کړو و سبا دغه حکومت ما داسې ټینګي و جرمې جیل و دغه کینټ والا جیل د ما د ورکزیو نه ډاک دی ما یو ملګری ورک دی په دې شي باندې یاره تاسو طالبانو سره ناست برتلي چې ټیکالې ورکړي نو دې کوارټر کې خو دغه پولیس سره خو ستړي ماش کې کنه دې ته خو زبل چې خو لیارې کې ناست ستړی ماشه خو لري خپل ویرې نه وتی امیر صاحب سلام علیکم نی بګیره ویني بریتونه خو ویرې نه وتی امیر صاحب سلام علیکم امیر صاحب چې کې ټیکاله کې خو په یو بې عزته کې بل ورځ کسان د حج نه په شیخانه چې سړی راکوز نه کې حج وړګي ورسره ناست وي ملیشیا کې ورکوزي کو او د خپل جماعت په تختې په تولان د تخانه کې تړلې و 3 ورځې کومه ورکسي کولاو کړی په پیسو یې اجازه ځان را کولاو بیا به زه ورته سبا چې ټیکاله ویرې نه ورکوم یاره یو طالب یې ورسره به داسې ډغره والي یو طالب نه ورسره څټ نه بل کومک دی نور د نور مخلوق دی ورسره دانده بیا مړي راشه چې صحیح فیصله وکړم که د وتلو خبره وي او که د اپریشن خبره وي که د اتحاد اتفاق خبره وي خو په دې نه بې عزته کېږو که هیډکواټر په چپرې پیرسخول چې جوړېږي او که په موضوع چې جوړېږي خو په دې بې عزته کېږو چې د کوم شی درته روان دی کومه بې عزتي درته روانه ده کوارټ د پر هم ښې مضبوطې خبرې وکړه او د کومه لیار د موبلن والا باندې دې پر هم په ښې خبرې وکړه و لږ داسې مثلا جرګه وشوه د جرګې نه بعد ام ان اے صاحب د خپل ریزلټ بیان کړي چې اورکزو ته څو متي لوړ دی جوړ شوی دی ام پی اے صاحب د خپل ریزلټ بیان کړي چې اورکزو ته څو متي جوړ شوی لوړ دی او همداسې د خپل مشران د بیان کړي مونږ نه تپوس وکړي خو ته چا قوم سره غداري کړې وي کولې عام ورته یو څه قوم سره غداري کړې وي خو چا د راسه څه قوم ته به کېږي الله پاک ته هغه حل تباه ورکوي